سلامونه او نېکې هیلې قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې تاسو ټول برک روغ او خوشاله اوسئ. نن په دې ویډیو کې موږ په ډیره اسانه او واضحه توګه په ټکټیکي پلان جوړونې باندې خبرې کوو. لومړی به په مفهوم باندې پوه شو، بیا به په 5 مهمو عناصرو باندې ځانونه پوه کړو او په پای کې به په ګټو رڼا واچوو. مخکې له دې چې اصلي موضوع ته لاړ شو، دا باید ووایم چې د پلان جوړونې 3 اصلي ډولونه شتون لري. لومړی ستراتیژیک پلان جوړونه ده چې په تیره ویډیو کې مور باندې خبرې وکړلې. دوهمه ټکټیکي پلان جوړونه ده چې د نن ورځې موضوع ده، او همدارنګه درېیمه عملیاتي پلان جوړونه ده چې په راتلونکي ویډیو کې به پرې بحث وکړو. نو تر پایه پورې له موږ سره اوسئ او ویډیو تر پایه پورې وګورئ. اوس راځو په دې باندې خبرې کوو چې ټکټیکي پلان جوړونه څه شی ده. کولی شو ووایو ټکټیکي پلان جوړونه یوه داسې پروسه ده چې په هغې کې د یوې ادارې یا سوداګرۍ اوږدمهاله ستراتیژیک اهداف په کوچنیو عملي او د مدیریت وړ لنډمهاله اهدافو باندې ویشل کیږي. په ستراتیژیک پلان کې موږ د شرکت لوی او اوږدمهاله اهداف ټاکو، او کله چې هغه پلان بشپړ شي نو د ټکټیکي پلان وار راځي. دا پلان د دې لپاره دی چې هغه لوی اهداف څنګه په لنډ وخت کې د پروژو لنډمهاله پلانونو او عملي کارونو په واسطه ترلاسه کړو. دا پلان عموما د منځنۍ کچې مدیرانو لخوا جوړیږي او د هغو ځایونو لپاره وي چیرته چې سمدستي پریکړو او کارونو ته اړتیا وي. د مثال په ډول فرض کړئ ستاسو هدف دا دی چې د بوټانو جوړولو یوه لویه کارخانه یا نوی برانډ جوړ کړئ. دا یو لوی او اوږدمهاله ستراتیژیک هدف دی چې وخت غواړي. اوس د دې هدف لپاره ټکټیکي پلان دا دی چې دا لویه پروسه په وړو پروژو وویشو، لکه د کارخانې د ودانۍ د رغونې کار، همدارنګه د بازار څېړنه، تر څو وپوهیږو چې کوم ډول بوټان خلک زیات خوښوي، د خامو موادو د اخیستلو پلان، د ترانسپورټ او پیرودونکو ته د مال رسولو سیستم جوړول. اوس راځو د ټکټیکي پلان جوړونې 5 مهم عناصر پیژنو. د یو ښه ټکټیکي پلان لپاره 5 عناصر ډیر اړین دي. لومړی عنصر هغه اهداف دي. په دې برخه کې موږ خپل لنډمهاله اهداف په نښه کوو. دا اهداف باید د سمارټ تخنیک په اساس وي، یعنی اهداف باید مشخص وي، د اندازه کولو وړ وي، همدارنګه د لاسرسي وړ وي، همدارنګه اهداف باید حقیقي وي، او همدارنګه اهداف باید د مشخص وخت لرونکي وي. دوهم عنصر تګلارې یا ټیکټیکس دي. دا په دې معنا ده چې موږ به کومې لارې چارې کاروو تر څو خپل اهداف ترلاسه کړو. د مثال په توګه که هدف د نوي محصول بازار ته وړاندې کول وي، نو زموږ تګلاره به د بازار موندنې او د پیرودونکو د راجلبولو سمارټ لارې وي. دریم عنصر اکشنز یا کړنې دي. دا هغه عملي ګامونه او وظیفې دي چې باید ترسره شي، لکه د خامو موادو رانیول، د محصول بسته‌بندي او داسې نور. که دا کارونه په سمه توګه ترسره نشي، هدف ته رسیدل ناممکن دي. څلورم ریسورسز یا سرچینې دي. د هر پلان د عملي کولو لپاره سرچینو ته اړتیا وي. دا سرچینې په 3 برخو ویشل کیږي. مالی سرچینې شولې، همدارنګه انساني سرچینې شولې او مادي سرچینې شولې. 5م عنصر د وخت مهالویش یا ټایم لاین ده. د هر کار لپاره د پای موده یا ډیډ لاین ټاکل پکار دي. په دې برخه کې ټول فعالیتونه په ترتیب سره تنظیمیږي چې کوم کار به لومړی کیږي او کوم به وروسته ترسره کیږي، تر څو پروژه په خپل وخت پای ته ورسیږي. قدرمنو دوستانو، اوس راځو د ټکټیکي پلان جوړونې ګټې پیژنو. لومړی ګټه د لویو اهدافو ترلاسه کول دي. دا پلان مرسته کوي چې د شرکت اوږدمهاله او پیچلي اهداف په اسانۍ ترلاسه شي. دوهمه ګټه سمدستي پریکړې دي. په بیړنیو او حساسو حالاتو کې د سمو او ګړندیو پریکړو په کولو کې مرسته کوي. درېیمه ګټه د کاري وړتیاو لوړول دي. کله چې کارونه په خپل وخت او د مهالویش سره سم ترسره شي، نو د کارمندانو او اداري کاري وړتیا په اتوماتیک ډول لوړیږي. قدرمنو دوستانو، په لنډو ټکو کې ووایم، ټکټیکي پلان جوړونه د ستراتیژیک پلان او عملي کار ترمنځ یو داسې پول دی چې موږ خپلو اهدافو ته په سمه او منظمه توګه رسوي. قدرمنو دوستانو، که دا ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او همدارنګه زموږ د ناصري اکاډمۍ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله تعالی په امان.